اېپسو نړېوالې ټولنيزې او رواني موسسې ولايتي کانتينر په ټولنيزو فعاليتونو کې د ځوانانو د ونډې تر عنوان لاندې غونډه تر سره کړه. په جوړه شوې غونډه کې د اېپسو ولايتي مسوولينو محمد، نادر، جميل، استاد، واسع، سربېره په ننګرهار ولایت کې د اېپسو استازي بصير، فضلي د لغمان ولایت ژورنالېستانو، مدني فعالانو او یو شمېر نور میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. په پیل کې د لغمان ولایت د اېپسو مسؤل نادر، جميل میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د اېپسو په فعالیتونو خبرې وکړې. نو موري زیاته کړه اېپسو د فرهنګ، تعلیم، مثبت فکر او په ګڼو نورو برخو کې ښځینه او نارینه سره ناستې ترسره کوي ترڅو وکولی شي چې له دې لارې ټولنه مثبت لور ته بوځي. ورپسې د لغمان د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مدیر نجیب کوزي، محب رحمان مالیار او نور ځوانانو په خپل نوبت د ادب، فرهنګ، علم په ارزښت تفصیلي خبرې وکړې. دوی ټول په خپل خبرو کې په ټولنیزو فعالیتونو کې د ځوانانو په ونډې ټینګار وکړ او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې خپل هیواد او خلکو ته کار وکړي. د غونډې دوهمه برخه شعرونو ته ځانګړې شوې وه چې کیهان محمدزي، نجیب ثاقب، کامران احمدزي او ګڼو نورو شاعرانو خپل چمتو کړي شعرونه د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. بلخوا د اېپسو ولايتي کانتينر مسوولینو لخوا ځوانو رهبرانو ته چې دوی په ټولنیزه برخه کې د اېپسو ټولنیز کانتينر سره همکاري کړې وه ساینلیکونه ورکړل شول. یا د غونډه د رباب د نغمو په غږولو سره پای ته ورسېده.